سلامونه جوړ په خیر. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې د چاغي ولسوالۍ د نوکندي او نفتان سیمو کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیول شوي چې د قانوني اسنادو پرته د کمې کاریدونکي لارې پاکستان ته ننوتي دي. بل لور ته تېره اونۍ په نوکندي کې د ټرافیکي پیښې له امله 11 افغانان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. یوې پښتني قومي جرګې له حکومته غوښتي چې د چمن دروازه بیرته پرانیزي. څو زرګونه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر چې له اکتوبر راهیسې د نښتو له امله دواړو لورو ته بند پاتې دي ستونزې یې هوارې شي. پاکستاني رسنۍ وایي قومي مشرانو ویلي له تېرو 2 میاشتو راهیسې سوداګري ځنډېدلې، زرګونه کسان د قانوني اسنادو سربیره بند پاتې دي او د ځینو اسناد هم ختم شوي چې دا حالت جدي بشري اندېښنې راولاړوي. رویټرز خبر ورکړی چې یوه سوداګریزه ډله د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت 15 سلنې ونډه اخلي. دغې ډلې د PIA هوایي شرکت پر سر تر ټولو لوړه بولي کړې ده. پاکستان حکومت د پرلپسې مالي تاوانونو له امله نور د دغه شرکت د چلولو توان نه لري او له همدې امله غواړي PIA خصوصي سکتور ته وسپاري. او د امریکا د مخکني ولسمشر جو بایډن زوی هنټر بایډن په یوه پاډکاسټ کې د خپل پلار پر هغه پریکړې نیوکه کړې چې امریکایي ځواکونه یې په دغه بڼه له افغانستانه وایستل. هغه زیاته کړې چې په دغه موضوع کې یې ورسره پلار هم همغږی دی چې په بله غوره توګه یې هم دغه کار کولی شو.